محترم ورونو، نن به یوه د عبرت ډکه قصه درته بیان کم. که څه هم قصه یو څه اوږده ده، خو د ګټې خالی نه ده. محمد چې عرب، چسپانده او قوي ځوان و، همدارنګه د رنګ او شکل له ښایسته یې پوره برخه درلوده او په عین حال کې د الله جل جلاله څخه لرې و. غوښتل یې چې یوه بهرني هیواد ته سفر وکړي، نو د دغه سفر دپاره په الوتکه کې سپور سو. ځان یې د الوتکې په کرسۍ کې سم کړی او الوتکه په هوا سوه. محمد د دغه سفر په هغو خوندونو او مزو کې چې هلته به په امریکا کې څومره عیش او عشرت وکړي ډوب و. د ځان سره دا فکرونه کول چې هلته به د رنګارنګ شرابو په چښلو او د هغو شپو په رونولو چې په دانس خانو او نورو فاحشو کارونو کې یې تیروي څومره نیکمرغه ژوند تیر کړي، او هلته به څونه ډیرې هغه نجونې پیدا کړي چې دی همیشه په هغو پسې لیونی دی. الوتکه په هوا رهي ده او دی د خپل سفر د هغه ناروا پروګرامونو او پلانونو په سنجولو کې ډوب دی. یو ګړی یې دا په خیال او چرت کې نور ګرځي چې هغه ذات کم چې د لره دغه قوت او ځواني، دغه ښایست او روغتیا، دغه مال او پیسې ورکړي دي، هغه ذات یې په یوه لحظه کې ځینې اخیستلی هم سي. خیر، دغه لار ورکی ځوان امریکا ته ورسېدی. پس له هغه چې هلته یې یو اتاق کرایه کړی او خپل سامان یې پکښې کښېښاوه، نو په ښار کې یې په ګرځېدلو او راګرځېدلو شروع وکړه. دغه ځوان دغه کار دی چې شپه په ګشت او ګزار تېروي او د ورځې بیا تر ماښامه بیده وي. څو ځله یې د مسلمانانو د استوګنې په ځایونو کې اذان هم اورېدلی دی، خو هیڅ کله یې دا په فکر کې نه دي ورګرځېدلي چې دغه غږ او نارې دی هم وربولي، ځکه دی هم یو مسلمان دی، باید مسجد ته ورسي. ځوان ډېرې پیسې خرڅې او مصرف کړې، دونه نشې یې وکړې چې ډېر ځله به په دې نه پوهېدی چې د ده پر شاوخوا څه کېږي او څه پېښېږي. هغه متل دی چې وایي خوار بړستن نه درلودی چې پیدا یې کړي تر غرمې پکښې بیده و. دغه ځوان وایي زما ژوند پر دغه ډول تېرېدی، څو هغه شپه راغله چې یوې داسې ډانسخانې ته ورننوتم چې په ځوانانو او ښایستو نجونو ډکه وه. هلته مې شراب راوغوښتل او د شرابو په چښلو مشغوله سوم. زه په دې پوهېدم چې الله جل جلاله شراب حرام کړي دي، مګر زما شهوت او غرور د الله جل جلاله حلم او مهلت زما څخه هر څه هیر کړي وه. ځوان وایي په دغه دانسخانه کې مې د لرې یوه داسې فتنهګره او نخرهبازه نجلۍ تر سترګو سوه چې په کتلو کې حب او محبت پروت و. نو د هغې نجلۍ طرف ته ورنږدې سوم. نجلۍ چې ولیدم، لومړی یې د روغبړ پر قسم لاس راکړی او بیا یې خپل ځان د دانس دپاره زما په غېږ کې راواچاوه. ځوان وایي دا صحیح ده چې ما د الله جل جلاله ډېره نافرماني کړې ده، مګر په دغه وخت کې زما شعور د پخوا څخه مختلف او بل قسم و. د دغې ښځې کړوله داسې راته معلومېده لکه دغه نجلۍ چې به عربه وي.
خو ناڅاپه نجلۍ هم په ماته او نیمه عربي خبرې وکړې او ماته یې وویل آیا ته عرب یې؟ ما ویل هو زه عرب یم. نجلۍ وویل زه هم عربه یم خو امریکایي جنسیت لرم او زه دلې په امریکا کې زیږېدلی یم. او بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه نوم دې څه شی دی؟ ما ویل محمد. نجلۍ وویل زما دغه نوم نه دی خوښ ځکه زه یهودي یم. د دغې خبرې په اورېدلو سره ناڅاپه او بې له ارادې له دې څخه لرې سوم ځکه زما زړه په دې کې هغه دښمني حس کړه چې یهود یې د مسلمانانو سره لري. مګر بیا هم دغه د دې یهودیت پر ما کم خاص تاثیر په دې سبب ونه کړی چې زه په خواهشاتو او شهواتو کې غرق او ډوب وم. نو مې وخندل او خبرو ته مې تغییر ورکړی. ورته ومې ویل آیا ډانس کې خوښ دی؟ دی ویل هو. سره ولاړ شو او تر ډېره وخته سره ورقصېدو او په آخر کې مې ځینې وغوښتل چې زما د استوګنې ځای ته زما سره ولاړه سي. خو دې دغه زما غوښتنه قبوله نه کړه. څو ځله مې دا کوښښ وکړی چې زما سره شپه تېره کړي خو دا زما غوښتنو ته نه تسلیمېده. په دغه شپه سره جلا سو خو د دغې فتنهګرې نجلۍ چهره او قیافه زما د زړه او زما د سترګو څخه نه جلا کېده او زړه مې هم په دې سبب چې د الله جل جلاله څخه لرې و ډېر ضعیفه سو. دوهمه او درېیمه شپه هم پر دغه ډول چې د دې سره به رقصېدم تېره سوه او د هرې شپې په تېرېدلو سره مې نور هم حب او محبت ورسره زیاتېدی تر څو دغه غمجنه فاجعه پیښه سوه. هغه دا چې په هغه شپه مې د دې سره خبرې وکړې او ورته ومې ویل چې نن شپه به خامخا زما سره تېروې. نجلۍ وویل هو موافقه یم خو په دې شرط چې ته به دغه زنځیر په غاړه کوې او له جیبه یې یو زنځیر راویستی چې د هغه زنځیر په منځ کې د داوود علیه السلام ستوری و چې دا د یهودیانو نښان دی. په دغه وخت کې یو عجبه او نامعلومه احساس او شعور راته پیښ سو. هو دا صحیح ده چې زه یو ګناهکاره بنده یم. دا صحیح ده چې زه لمونځ نه کوم. دا صحیح ده چې ما خپل پلار او خپل کورنۍ د څو میاشتو راهیسې نه دي لیدلي مګر زه مسلمان یم. خو بیا هم د دې محبت تر هر څه راته لوړ و. په چابکي سره مې هغه زنځیر د دې د لاسه واخیستی او په غاړه مې وځړاوه. زه لکه هغه قلابنده بندي زنځیر په غاړه او خاندم. نجلۍ په تعجب سره وویل واه واه دغه زنځیر څونه ښه در سره ایسي. دغه زنځیر زما له طرفه تا ته هدیه او تحفه ده مګر هو هر کله چې زما سره مخامخ کېږې دغه زنځیر به دې په غاړه وي. شپې دې چې د دغې فتنهګرې او نخرهبازې او ښایستې نجلۍ سره یې تېروم خوندوره ده ښایسته ده. دا ځکه چې شیطان زما تر سترګو ډېره ښایسته کوله. څو یوه داسې شپه راغله چې زما ډېر شوق و چې دا زما سره ولاړه سي خو دې دا نه کړه قبوله چې را سره ولاړه سي. ما د دې د راضي کولو دپاره هر کوښښ وکړی ان تر دې چې پیسې مې ور وړاندې کړې خو دې راته وویل زما ښکاره غوښتنه دا ده چې ته باید یهودي سې. دغه د دې خبره زما پر زړه داسې پرېوتل لکه آسماني ټکه او ورته ومې ویل دا هیڅ امکان نه لري چې زه دې یهودي سم. خو دې راته وویل دا هم امکان نه لري چې تر نن وروسته دې بیا ستا ملګرتیا وکړم. دلته نو شیطاني وسوسې شروع سوې او شیطان غواړي چې ما وښویوي
راته وایي فقط ووایه هو موافق یم، بس دغه خبره وکړه نو څه تاوان در رسیږي. فقط په دغه یوه خبره سره چې ووایه د اسلام څخه منکر یم، د دغه نجلۍ سره به دې خوشحاله ژوند تیریږي. خیر دغه شپه تیره سوه. په سبا چې مې نجلۍ ولیده تر پخوا ډېره ښایسته او جذابه معلومېده، تر څو ما ته رانږدې سوه او کله چې سره مخ په مخ سوو نو یې راته وویل ای د سخت زړه خاونده، آیا د محبت احساس نه لرې؟ دغو خبرو یې داسې ضعیفه او ویلې کړم نږدې وه چې غزار سم. نو مې وویل هو د محبت احساس لرم، خو په دې هم نه پوهېږم چې هغه څه شي دی چې په تا پورې تړلی یم او عذاب راکوي. جلی وویل نو ولې نه یهودي کېږې؟ او که ته یهودي سې زه به ستا سره پر واده کولو موافقه وکړم. دلته مې قصد او اراده د لاسه ورکړه، هر څه مې هیر کړه. دا مې هیر کړه چې زما نوم هغه نوم دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نامه سره یو شی او برابر دی. دا مې هیر کړه چې کله زه په ابتدایي مکتب کې وم او هر ورځ به پلار د سهار لمانځه ته راویښولم. هغه مور مې هیره کړه کله چې به زه د شپې ناوخته کور ته راغلم دی به د هدایت دعاوې راته کولې. دا مې هیر کړه چې زه اوس د شهواتو او خواهشاتو بنده ګرځېدلی یم. نو د دې سره رهي سوم. لومړی مې خپل سر وخراوه او بیا د اول ځل دپاره کنیسې ته ورننوتم. هلته مې بې له شعور او بې له احساسه هغه اوښکې توی کړې چې د هغو اوښکو سره مې د سترګو څخه ایمان تښتېدی. کله چې زه د کنیسې په دروازه ورننوتم د ځان سره مې وویل آیا پس له دغه ډېره عمره زه کافر سوم؟ او د دغه کافر کېدلو سزا به مې څه شي وي؟ د جهنم اور. هغه د الله جل جلاله څخه مې بیره څه سوه؟ هغه تیر کړی ژوند مې څه سو؟ هغه زما د دین مجد او عزت څه سو؟ آیا ټول شیان مې مړه سوه؟ پس له هغه خپل اتاق ته راغلم. هغه خپل خرولي سر ته مې وکتل او ځان ته مې وویل دا دې څه وکړه یا محمد؟ آیا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین دې پرېښاوه؟ د خپل اتاق دروازه مې وتړل او دونه مې وژړل چې د خپلو اوښکو په دریاب کې غرقېدم. په دغه وخت کې شیطان راته راغلی او راته ویل یې د بیرته راګرځېدلو دپاره لار نسته، ته اوس کافر سوې او پر کفر به مرې، بیا به جهنم ته داخلیږې. بیا مې خپل هغه نیکه رایاد سو چې د لمنځونو دپاره به یې اذانونه کول، هغه چې مؤذن و. هغه قرآن مجید مې رایاد سو چې زما په خونه کې د دې دپاره پروت و چې ما به یې وظیفه او تلاوت کاوه. بیا مې هغه ملګري رایاد سوه چې تل به یې نصیحت راته کاوه او راته ویل به یې یا محمد د بدې خاتمې څخه ځان ساته. دلته مې په چغارو او بغارو شروع وکړه او ویل مې یا رب یا رب دغه اوس مې روح مه قبض کوه، زه بیرته اسلام او قرآن ته راګرځم، زه بیرته تا او ستا دین ته راګرځم. بیا نو تشناب ته ننوتم. لومړی مې هغه زنځیر او صلیب وغورځاوه، بیا مې غسل وکړي او ځان مې پاک کړي. دلته نو دا احساس را سره پیدا سو چې زما ټول ګناهونه را څخه ایسته سوه. په داسې حال کې چې اوښکې مې هیڅ نه درېدې د شهادت کلمې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد در رسول الله مې ویلې. سبحان الله. دا څومره ښې او ښایسته کلمې دي. دغه کلمې د نیکمرغۍ کلمې دي. او د ځان سره مې ویل الهي ما تا ته رجوع کړې ده، ما خپل مانځه
د مور او پلار اطاعت، روژې او ټولو هغو کارونو ته رجوع کړې ده چې ته په راضي کېږې. بیا مې نو په لومړنۍ هغه الوتکه کې چې زموږ وطن ته تله ټکټ وکړی او رهي سوم. کله چې زموږ د وطن هوایي ډګر ته ورسېدم، هغه لومړنی شی چې ما واورېدی هغه اذان و. دلته مې نو بې له قصده او بې له ارادې اوښکې تر سترګو راتوی سوې چې آیا زما رب عز وجل به ما ته بخښنه وکړي که یا. کله چې خپل کور ته ولاړم، ځان مې د خپلې مور په غېږ کې ورواچاوه او په ژړا ژړا مې ورته وویل، مورې، زه بیا هیڅکله زما د رب عز وجل نافرماني نه کوم. مورې، کمه چې ما ستا په حقوقو کې کوتاهي کړې ده او ما ستا څخه لرې ژوند کړی دی، ما ته د هغه عفو وکړه. مور مې په ځګر پورې ټینګ ونیولم او ویل، زویه، خپل رب عز وجل ته تسلیم سه. هغه رب رحم دی او په هغه چا سره خوشحاله کیږي چې توبه کوونکی ورته راسي. محمد وایي، ورځې دې تیریږي او زه له یوې نیکمرغیه بلې نیکمرغۍ ته پرله اوړم، او هر کله چې به مې دغه سفر رایاد سو، تر سترګو څخه به مې اوښکې تویېدې او دغه اوښکې به مې نه وچېدې. هر کله چې به یې مور د شپې د ده د کوټې خواته ورغله، هلته به یې د ده ژړا او زارۍ اورېدې. او کله چې به بیا سهار د ده خونې ته ورغله، د ده د قرآن مجید تلاوت او استغفار به یې اورېدی. څو یوه ورځ یې مور د ده خونې ته د دې دپاره ورغله چې محمد د سهار د لمانځه دپاره راویښ کړي. کله چې د خونې دروازه خلاصه کړه، یو داسې ښه بوی یې تر پزه سو چې د هغه بوی په شان یې ښه بوی هیڅکله نه بوی کړی. خیر، د زوی پر چپرکټ یې لاس وټپراوه، خو زوی یې پر خپل بستر نه پروت. او بیا یې په خپلو ضعیفو سترګو شاوخوا وکتل، ویلې ده چې زوی یې خپل بستر ته نږدې د لمانځه پر مسله پر سجده پروت دی. مور یې څه موده انتظار ورته وکړي، خو زوی یې له سجدې سر نه راپورته کوي. نو یې پر غږ کړه، زویه، خو زوی یې بیا هم سر نه کړی راپورته. مور یې ورنږدې سوه او په خپل لاس سره یې وښوراوه. زوی یې پر څنګ یا بغل غزار سو. مور چې دغه حال ولیدی، زړه ته یې نه لوېده چې زوی دې یې د سجدې په حال کې مړ سوی وي. مور د دغه حال د لیدلو طاقت نه درلودی. په داسې حال کې خپل نور اولادونو ته نارې وروهلې چې تر سترګو یې اوښکو فوارې وهلې. مور نارې وهي، زامنو، ای د کور او کورنۍ خلقو، خپل ورور محمد ته مو وګورئ. د کور خلق هم پر محمد راټول سوه او شوروي، خو محمد بې حرکته پروت دی. د محمد ورونو خپل مور ته وویل، مورې، زموږ ورور محمد مړ دی او په داسې حال کې مړ دی چې دی پر سجده پروت و. مور یې پوه سوه چې هغه ښه بوی کم چې د دې تر پزه سوی و، هغه د محمد د هغه پاک روح بوی و چې د رحمت ملائکو د ده رب عز وجل او مولا ته پورته کړی و. خو څرنګه چې الله جل جلاله د محمد په توبه سره راضي سوی و، نو یې دغه ښه خاتمه د ده په نصیب کړه. د خپل رب عز وجل خوښ درلودی، نو د ده رب عز وجل هم د ده لقا خوښه کړه. یا محمد، دغه د الهي دین سره محبت دی درته مبارک وي، او دغه ښه خاتمه دی درته مبارک وي. رونو او خوندو لاسونه پورته کړي چې موږ ټول د خپل رب عز وجل سره وعده وکړو چې بې له هغه چې زموږ رب په راضي کېږي بل څه خوښ نه لرو، او د هغه څه څخه مو بد راځي چې زموږ د رب عز وجل خوښ نه وي.
والسلام.